پنځم نصیحت: د الله تعالی دین ته دعوت. دعوت ډیر لوی اجر لري. که څومره یې په اجر وغږیږم کم دی. په قرآن کریم او په ګڼو احادیثو کې فضیلت بیان شوی چې د بیلګې په توګه یې ځینو حدیثونو ته اشاره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: بلغوا عني ولو آیه. لمانه یې خلکو ته ورسوي که یو آیت هم وي. دین ته دعوت په هر مسلمان تر هغه اندازې چې د پوهه لري لازمی دی. خیر البشر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ژباړه: چا چې هدایت یعنی د الله تعالی لار یا دین ته دعوت وکړ، همدومره اجر ترلاسه کوي چې د په لاس دعوت شوي کس یې ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د هغوی له اجر نه هیڅ نه کمیږي. او چا چې ګناه ته څوک راوباله، همدومره ګناه ترلاسه کوي چې څومره اصلي ګناه کوونکی ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د هغوی له ګناه څخه څه نه کمیږي. شپږم نصیحت: د نیکی امر او له بدۍ منع کول. د اسلامي امت یوه لویه ځانګړتیا دا ده چې الله تعالی د نورو امتونو لپاره لارښود یا معلم په توګه ټاکلی دی. الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. ژباړه: تاسې هغه غوره امت یاست چې د انسانانو د لارښوونې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوي یاست، چې د نیکۍ امر کوئ او له بدیو منع او پر الله تعالی ایمان لرئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ژباړه: په تاسې کې چې چا ناروا کار ولید، په لاس یې مخنیوی وکړئ. که مو دا نشو کوئ نو په ژبه یې مخنیوی وکړئ، او که د دې توان مو هم نه درلود، له دغه کاره په زړه کې کرکه وکړئ، او دا د ایمان تر ټولو ټیټه کچه ده.